د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسي ولې ناکامه شوه؟ طالبانو پاکستان باندې توبې وویستې، د پاکستانیانو تازه اعتراف او ولې وارخطا دي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان د مشرانو جرګې غړی مشاهد حسین وایي د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسي ناکامه ده او دا حقیقت باید ومنل شي. د دغه پاکستانی سناتور په وینا د جنرال ضیاء الحق له وخته د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسي د ستراتیژیک عمق وه. هغه افغانستان د پاکستان پنځم ایالت باله او ویل یې چې په دې کار به د هیواد امنیت ټینګ او غښتلی شي. مشاهد حسین د دې ترڅنګ وایي چې پاکستان بیا د همدې پالیسۍ په لړ کې ترهګر په ښو او بدو وویشل، ځینو سره یې خبرې وکړې او پر ځینو یې پوځي عملیات وکړل. د نوموړي په وینا په افغان جهاد کې تر ټولو ډیره وینه د پښتنو تویه شوې او دوی تر بل هر چا ډیر ځورېدلي دي. مشاهد حسین د پاکستان حکومت ته سپارښتنه کړې چې جرأت دې وکړي، خپله تېروتنه دې ومني او په سمه لاره دې روان شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان کې ناامني ډیره شوې چې د ډیری بریدونو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی. د همدې ناامنۍ په لړ کې 2 ورځې وړاندې د پښتونخوا په پېښور کې د پولیسو مرکز اړوندي هجومات کې د چاودنې له امله لسګونه تنه پولیس ووژل شول.